د لوی اقتصاد او کوچني اقتصاد ترمنځ توپیرونه. عموما لوی اقتصاد په ټوله کې لوی اقتصادي موضوعاتو باندې بحث کوي، لکه د یو هیواد نه خالص کورني تولیدات یا GDP، په یو هیواد کې د بیکارۍ نرخ یا ګراف باندې بحث کول، یا د انفلاسیون په اړه بحث کول چې د دې مضمون له عمده موضوعات څخه ګڼل کیږي. کوچنی اقتصاد بیا هغه کوچني اقتصادي مسایل بحث کوي چې د لوی اقتصاد د مسایلو لپاره اساس جوړیږي. یعنی کله چې وایو کوچني اقتصادي مسایل، یعنی د هیواد دننه یو اداره یا شخص د خپل ورځني اقتصادي ژوند په تحلیل کې یې کاروي. که څه هم دواړه لوی اقتصاد او کوچنی اقتصاد له یو بله متفاوت ښکاري، خو په حقیقت کې له یو بل سره ژوره اړیکه لري. د لوی اقتصاد اغیز پر کوچني اقتصاد بېلګه به یې داسې واوسي، مثلا د یو هیواد مرکزي بانک د هیواد په کچه د قرضو ورکولو په برخه کې د سود فیصدي لوړوي. اوس نو وګورئ چې په ټیټه کچه دا څومره اغیز لري. حتما به د کوچنیو کاروبارونو مالکان او څښتنان د قرضو اخیستل کموي. د کوچني اقتصاد اغیز پر لوی اقتصاد مثلا په یو هیواد کې یو کلیدي سکتور سم خدمات نه وړاندې کوي یا یې فروشات ورستربلې کمیږي، نو په دې سره د لوی اقتصاد د کارپوهانو توجه دې سکتور ته وراوړي، او توجه ځکه وراوړي چې د همدې ډول د سکتورونو له فروشاتو یا عوایدو څخه ناخالص کورنی تولید یا GDP جوړیږي چې د لوی اقتصاد یو موضوع ده. یوه خبره بله چې د کوچني اقتصاد په برخه کې که کومه ستراتیژي یا کړنلار جوړوئ، نو دومره به سخته نه وي او نهایت که منفي اغیزو لري، یو سکتور به زیانمن کړي. خو که د لوی اقتصاد په برخه کې کومه کړنلار یا ستراتیژي جوړوئ، نو ډیر متوجه اوسئ چې زیان به یې بیا ټول هیواد ته وي.